بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. قدرمنو اوریدونکو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل تره سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په برزخي ژوند کې د ټولو شهیدانو سردار بللی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د حاکم حدیث دی، زه بیګا شپه جنت ته تللی وم، یعنی په خوب کې چې پام مې وک نو حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه له ملائکو سره شریک پروازونه کول او حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په تخت باندې تکیه لګول. په برزخي ژوند کې به د شهیدانو ځینې روحونه د جنت د دروازې په خوا کې په یو شنه ګنبد کې وي. د مسند احمد حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، شهیدان به د جنت د دروازې په خوا کې د یوې ویالې په غاړه په شنه ګنبد کې ناست وي او له جنت څخه به ورته خپل رزق سبا او بیګا رسي. البته د هغو مؤمنانو روحونه چې شهیدان شوي نه دي، د نسایي او د ابن ماجه حدیث دی، د دې په اړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، د مؤمن روح یو مرغه دی چې د جنت له ونو څخه به خوراک کوي تر دې چې د قیامت په ورځې الله رب العزت بیرته بدن ته واپس کړي. نو آیا په جنت کې به د مؤمنانو روحونه یو بل سره میلاویږي که نه؟ خو قدرمنو اوریدونکو، په برزخي ژوند کې به د مؤمنانو روحونه سره ملاقات کوي او یو بل به ویني، خبرې اترې به کوي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، کله چې د مؤمن زنکدن شي نو د رحمت ملائک ورته سپین وریښم راوړي او ورته ووایي د الله تعالی نعمتونو، خوشبویانو او داسې رب ته په خوشحالیو راووځه چې له تا به هم خوشحاله وي. هغه راووځي او د ډیر خوشبویه مشکو په څیر بوی تریزي تر دې چې یو بل ته ورکړي، له ځان سره روان کړي تر دې چې د آسمان دروازو ته ورسوي. نو یو بل ته ووایي، دا څومره خوشبویه هوا ده چې تاسې له ځان سره له ځمکې نه راوړه. دا ملائک به یې له ځان سره د مؤمنانو د روحونو خواته یوسي، نو هغوی به پرې تر دې هم ډېر خوشحاله شي چې له یو کس نه څوک ورک شوی وي او پیدا یې کړي. هغوی به ترې پوښتنه وکړي، فلانی څه شه، فلانی څه شه. دا به ورته ووایي هغه پرېږدئ، ځکه هغه د دنیا په غم کې و. کله چې دا ووایي آیا ستاسې خواته نه دي راغلي؟ نو هغوی به ووایي هغه خپل ځای هاویې ته تللی دی. د دنیا د غم معنا دا ده چې لږ یې پرېږدئ تر څو آرام وکړي، ځکه چې دا د دنیا له غمونو راغلی دی. بیا به ورته جواب ورکړي، د دې معنا دا ده چې د مؤمنانو روحونه
د خپلو ملګرو په اړه له هغه روح څخه پوښتنه کوي چې له دنیا څخه ورته راشي چې هغوی څه وکړل، څه یې حالات دي. دا به ورته په ځواب کې ووایي چې پلانی خو زما نه ډېر مخکې مړ دی، دلته جنت ته نه دی راغلی. هغوی به ورته ووایي چې هغه هاویه یعنې اور ته تللی دی. او کله چې د کافر زنکدن شي نو دغه ملائکو ورته یوه ټوټه مسحه راوړي. مسحه د مسوح مفرد دی، دا د اور کفنونه دي. نو د اور په کفن کې به واچوي او د تعذیب او د رټنې لپاره به ورته ووایي د الله تعالی عذاب ته راووځه. هغه به د ډېرې بدبویې مردارې په څیر راووځي تر دې چې د ځمکې دروازو ته یې راوړي. نو ووایي دا څومره ډېر بدبویه دی، تر دې چې د کافرانو روحونو ته یې راوړي. د حدیث په نسایي کې موجود. الله رب العزت په صورت آل عمران کې د 109 آیت نه تر 101 آیته پورې د شهیدانو په اړه فرمایي: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. د هغو کسانو په اړه د عامو مړو ګمان مه کوئ چې د الله رب العزت په لاره کې شهیدان شوي دي، بلکې دوی ژوندي دي چې د خپل رب په خوا کې ورته روزي ورکول کیږي. په هغو نعمتونو خوشحاله دي چې الله تعالی ورته د خپل فضل نه ورکړي دي، او د هغو کسانو په اړه زیری اخلي چې تر اوسه ورسره پیوست شوي نه دي. د دې خبرې زیری اخلي چې پر دوی به هیڅ ویره او خفګان نه وي. د الله تعالی د نعمتونو او فضل زیری به اخلي، او د دې خبرې زیری به اخلي چې الله تعالی د مؤمنانو ثواب نه بربادوي. یستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله رب العزت په دې آیتونو کې د شهیدانو فضیلت، د شهیدانو کرامات او د الله تعالی هغه فضل او احسان بیان کړی چې دوی ته یې ورکړی دی. او د دې په ضمن کې ژوندو ملګرو ته تسلي او صبر ورکول او د الله په لار کې د جهاد لپاره تیاری او شهادت ته وړاندې کېدو بیان هم شوی. ولا تحسبن الذین قتلوا، د قتلو معنا دا ده چې د الله په لار کې له دښمنانو سره د جهاد کولو پر مهال وژل شوي دي. امواتا، د امواتا معنا دا ده چې ستاسو په زړونو کې دې رانه شي چې ګڼې دوی مړه شول او ختم شول، چې د دنیا له خوندونو او نعمتونو بې برخې شول، بلکې دوی د الله تعالی د عزتونو په کور کې ژوندي دي. عند ربهم یرزقون، یعنې په لوړو جنتونو کې به وي چې ډول ډول نعمتونه یې لاسته راځي. فرحین بما آتاهم الله، یعنې خوشحاله به وي او سترګې به یې پرې یخې وي، نفسونه به خوشحاله وي ځکه چې نعمتونه به ښایسته او لوی وي. کله چې خوشحالي او نعمتونه پوره دي، الله تعالی د هغوی حال بیان کړ. ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، یعنی یو بل ته به زیری ورکوي چې د دوی کم ملګري په دنیا کې ژوندي وو هغوی راورسېدل او اوس به هغه نعمتونه ترلاسه کړي چې دوی ترلاسه کړي دي، او پر دوی به هیڅ ویره او غم نه وي. الله رب العزت د هغوی حال په دې بیان سره ختم کړی چې یستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. د الله تعالی د نعمتونو او فضل زیری به اخلي،
او د دې خبرې زیری به ورکول کیږي چې الله تعالی د نیکي کوونکو ثواب نه بربادوي. نو موږ له الله رب العزت څخه د نیکبخته ژوند، د شهادت مرګ، له متقیانو سره راپاڅېدل او د پیغمبرانو ملګرتیا غواړو. نو قبر د آخرت لومړنی کور دی، خو د هغه چا لپاره چې عمل یې ښه وي او د الله تعالی د ملاقات لپاره یې تیاری کړی وي، نو د هغه لپاره د خوشحالي او آشنایي کور دی. او که د چا عمل بد وي او د الله تعالی نافرمانی یې کړې وي، خپل ژوند یې په ګناه، په فساد او په منکراتو کې تیر کړی وي، نو د هغه لپاره د نفرت او تورتم کور دی. د ترمذي او د ابن ماجه حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای قبر د آخرت لومړنی کور دی. که څوک ترې خلاص شه نو تر دې وروسته حالات به ورته ډیر آسان وي، او که له دې څخه خلاص نشه نو تر دې وروسته حالات به یې ډیر سخت وي. نو د قبر په عذابونو او نعمتونو باندې ایمان د ایمان بالغیب له نوعې څخه دی. دا په آخرت د ایمان لرلو یو اصل دی، او له قرآن او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له احادیثو څخه پرې ډیر دلایل شته چې په قبر کې به څه کیږي. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورت غافر کې په 46 آیت کې د آل فرعون په اړه فرمایي النار یعرضون علیها غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اور به په دوی سهار او ماښام پیش کیږي، او کله چې قیامت قائم شي نو او به ویل شي فرعونیان سخت عذاب ته داخل کړي. همدارنګه الله رب العزت په خپل کلام کې په سورت توبه کې په 101 آیت کې فرمایي سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. زر ده چې موږ به ورته 2 ځله عذاب ورکړو او بیا به دوی سخت عذاب ته ورستانه شي. کافرانو او منافقانو لپاره لومړنی عذاب په دنیا کې په غم او خفګان سره دی. دویم عذاب په قبر کې دی، او بیا به د قیامت تر قائمېدو او د آخرت تر راتلو وروسته سخت عذاب ته ورشي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې یو بنده په قبر کې کیښودلی شي او ملګري ترې راستانه شي نو د هغوی د پښو کړپار اوري چې 2 ملائک ورته راشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې دا یاد شوي دي چې کله له کافر او منافق څخه پوښتنه وشي چې د دې سړي په اړه ته څه وایي، یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته یاد کړي، هغوی به ووایي زه هیڅ نه پوهیږم، ما به هغه څه ویل چې نورو خلکو به ویل. دته به وویل شي تا نه لوستل کړي او نه پرې پوه شوی، او بیا به د اوسپنې په یو ګروز ووهل شي نو داسې چیغه به وکړي چې له انسانانو او پیریانو پرته هر شی به واوري. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که د دې ویره نه وای چې تاسې به بیا مړي نه ښخولی نو ما به له الله تعالی څخه دعا غوښتې وای چې تاسې ته یې دغه چیغې در قولولی وای، خو که دا چیغې تاسو واورېدلی نو بیا به د ډېر هیبت او د وحشت له مخې تاسو خپل مړي نه ښخوئ. په قبر کې به نعمتونه د چا لپاره وي دا به واورو. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. الله رب العزت په سورت نحل کې په 22 آیت کې فرمایي الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هغه کسان چې ملائک ترې روح اخلي په داسې حال کې چې پاک وي نو ورته وایي به پر تاسې دې سلام وي
جنت ته ننوځئ د هغو عملونو له امله چې تاسې کوئ. کوم نیک عملونه چې تاسو په دنیا کې کړي د الله رب العزت نه ویریدلي یاست، د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو مطابق مو خپل ژوند تیر کړی دی، نو نن تاسو جنت ته ننوځئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د بخاري او د مسلم حدیث دی، کله چې یو بنده په قبر کې کیښودلی شي او ملګري ترې راستانه شي. حدیث وګت په دې حدیث کې دا جمله راغلی چې دوه ملائک ترې پوښتنې کوي او ورته وایي چې تا په دنیا کې د دې سړي په اړه څه ویل؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنې وکړه. نو مؤمن بنده به ووایي زه د دې خبرې ګواهي کوم چې دا د الله تعالی بنده او د هغه رسول دی. نو ده ته به ویل شي ته په اور کې خپل د کیناستو ځای ته وګوره چې الله رب العزت درته د هغې په بدل کې په جنت کې ځای درک. معنا دا که تا نافرمانی کړې وای نو د اور دا ځای ستا لپاره تیار، خو ستا د اطاعت له امله هغه الله رب العزت درته په جنت کې د اوسېدو پر ځای بدل کړي. ابو داود حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دی چې مؤمن بنده به د ملائکو پوښتنو ته ځواب ورکړي، نو له آسمان څخه به یو آواز کوونکی آواز وکړي چې زما بنده رښتیا وویل، نو د جنت بستره ورته خپره کړئ، د جنت دروازه ورته خلاصه کړئ او د جنت جامې ورته واغوندئ. وایي د جنت خوشبویانې او عطرونه به ورته راوړل شي چې څومره نظر لګیږي قبر به ورته همدومره پراخ شي. یعنې الله رب العزت به ملائکو ته امر وکړي، نو ده ته به په قبر کې د جنت بستره هواره شي، د جنتیانو جامې به ده ته په قبر کې واغوستلی شي او له جنت څخه به ورته یوه دروازه خلاصه کړي د هغه د عزت او د نعمتونو. دا کومه بعیده خبره نه. عبدالله عزام شهید رحمه الله په خپل کتاب کې فی ظلال سورة التوبه په دې کې لیکي چې زموږ یو ملګری حافظ د قرآن و، د روسانو په وخت کې د روسانو په وړاندې په شهادت ورسېد. مبارزه کړه، دا موږ په یو ځای کې دفن کړه. د وخت په تیریدلو سره په هغه ځای کې د سیلاب خطره وه چې دا قبرونه به سیلاب ویسي. نو موږ وغوښتل چې دا شهیدان له دې قبرونو نه راوباسو او په یو محفوظ ځای کې دفن کړو. کله چې د هغه حافظ د قرآن قبر موږ پرانیست، هغه قبر موږ راوسپړ، نو د هغه حافظ ویښتان لوی شوي ول، نوکانې لوی شوي ول او په قبر کې الله رب العزت دته د جنتیانو جامې وراغوستې وې چې هغه موږ په خپلو سترګو لیدلې. او عبدالله عزام شهید رحمه الله په خپله دې خبره باندې قسم هم یاده کړه. نو دا کومه بعیده خبره نه ده چې ته په دنیا کې د الله رب العزت عبادت وکړي، د الله رب العزت حکمونو او اوامرو ته غاړه کیږدي، خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو په رڼا کې تیر کړي چې الله رب العزت تا ته ستا په قبر کې د جنت بستره هواره کړي، تا ته ستا په قبر کې د جنتیانو جامې در واغوندي او تا ته ستا په قبر کې جنت طرف ته یوه کړکۍ او دروازه خلاصه کړي. دا د الله قدرت او د قبر په عذاب سره الله تعالی هغه کسان ویروي چې نافرمانی او سرکشي کوي، او په اصل کې نافرمانی او سرکشي د کافرانو او د منافقانو خوی دی، خو نافرمانو مؤمنانو ته هم د ګناهونو له امله کله رسیږي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دوه قبرونو ورتېرېده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دې دواړو لره په قبرونو کې سزا ورکول کیږي، په داسې ګناه کې سزا نه ورکول کیږي چې ځان ساتل ترې ډېر سخت. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو دا یو څه
نو ده به شیطاني کوله، یعنې چغلي به یې کوله. د یو چا خبره به یو چا ته وړه او د بل چا خبره به بل چا ته او دې بل به له خپلو بولو څخه ځان نه ساته. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خرما یوه لمده څانګه راواخیسته، 2 ټوټې یې کړه او په هر قبر یوه ناله کړه او وی ویل کیدای شي چې الله تعالی د دې څانګو تر وچوالي د دوی عذاب سپک کړي. آیا د خرما څانګه کیښودل د قبر له عذاب څخه خلاصون دی؟ نه. د خرما د څانګې ایښودل د قبر له عذاب څخه خلاصون نه راولي او هر چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړنه ده نو دا د هغه ځانګړتیا ده، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما د خپل سپارښت له امله خوښه وګڼله چې الله تعالی پرې آساني راولي. بیا هم که یو څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وروسته په قبر لمده څانګه ږدي نو دا د ځان تسکیه کوي او داسې څوک دی چې د هغه له امله الله رب العزت عذاب سپک کړي. داراز رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی پر عذاب تر خبرېدو وروسته په قبرونو ورله څانګه کېښوده، نو تر هغه وروسته څوک پر دې پوهیږي چې دې قبر والا ته عذاب ورکول کېږي. کله چې مړی ښخ کړی شي او خلک یې له دفن څخه وزګار شي نو روح یې بیرته بدن ته راستون شي او پوښتنې ترې وشي. ابو داود حدیث دی، عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه فرمایي کله به چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مړي له ښخولو وزګار شه د هغه خواته به ودرېد او ویل به یې د خپل ورور لپاره بخښنه وغواړئ او د کلکوالي او ثبات سوال ورته وکړئ ځکه چې له هغه څخه همدا اوس پوښتنې کیږي. نو یا الله موږ د قبر د عذاب نه وساتې، یا الله د منکر او د نکیر د سوالونو د ځواب قدرت راکړئ، د هغو په سوالونو کې کامیابه کړئ. ژوند لنډ دی قدرونو اورېدونکو او د دنیا ژوند مو او د دنیا ښایست مو کله دوکه نه کړي. د الله د حکمونو او د اوامرو پابند شئ، د الله اوامرو ته غاړه کیږدئ، ګناهونو او منکراتو ته شا کړئ چې الله رب العزت مو هغه دنیا درته ښایسته کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي